السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو کتونکو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به سنبال یاست. محترمو دوستانو، امازون څه شی دی؟ څنګه پیسې پکې ګټل کیږي؟ په کومو لارو ګټل کیږي؟ په څو لارو تر ګټل کیږي؟ او همدارنګه امازون کې سرمایه اچول کیږي نه اچول کیږي؟ بغیر د پیسو نه پکې پیسې ګټل کیږي نه ګټل کیږي؟ د دې اړوند ټول معلومات به انشاءالله نن په دغه ویډیو کې تاسو ته درکوو. محترمو دوستانو، مخکې تر دې نه چې اصلي موضوع باندې شروع کړو، نو تاسو ته غوښتنه کوو چې دغه چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره خوښه کړئ، او د دې ترڅنګ که کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ، نظر، پیشنهاد یا هم سجشن لرئ، نو مهرباني وکړئ په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. انشاءالله که وخت و تاسو سره به خامخا پوښتنه جوابو، او همدارنګه که موضوع مهمه وه، انشاءالله په راتلونکي به پرې ویډیوګانې جوړو. محترمو دوستانو، زمونږ د بحث موضوع د امازون څه شی دی، څنګه پیسې ګټل کیږي، او نن سبا پکې څنګه موږ کولی شو چې کار وکړو، یا افغانستان او پاکستان نه پکې کولی شو چې کار وکړو، او که نه شو کولی. نو دغه ټولې پوښتنې به انشاءالله نن په دغه ویډیو کې تاسو ته ځوابیږي. محترمو دوستانو، امازون څه شی دی؟ لومړنۍ د دې پوښتنې جواب ډیر ضرور دی چې امازون څه شی دی. امازون د ډیجیټل یا آنلاین نړۍ یو تر ټولو غټ پلیټفارم دی. یعنی په ډیجیټل نړۍ کې یعنی په آنلاین نړۍ کې، په انټرنیټي نړۍ کې د امازون څخه غټ شرکت نور نشته. هر کله چې یا زه به تاسو ډیر په اسانه شکل پوه کوم چې امازون یو آنلاین نړیوال بازار دی. یعنی په دې کې اخیستل خرڅول کیږي، یو خلک پکې یو سړی خرڅوي، یو شی خرڅوي، بل پکې بل شی خرڅوي، او په دې شکل امازون مخ ته درومي. آنلاین بازار په څه معنی؟ هر کله چې موږ یو شی اخلو، نو دا په دوه طریقو اخلو. یا لومړی طریقه دغه ده لکه موږ تاسو چې کوو، یو شی به ځو، پیسې به ځان سره اخلو، بازار ته به ځو. فرض مثال دغه ګوشه کې دا زه اخلم، نو زه مجبور یم چې لاړ شم بازار ته چې لاړم، نو دوکاندار ته به پیسې ورکوم، دا به ماته راکوي. یعنی دا په فزیکي شکل ده چې په لاس پیسو په ورکولو باندې کیږي. زه لاړم بازار کې مې شی واخیست، ته مې پیسې واخیستل، چې دغه موږ او تاسو چې کوو دې ته فزیکي شکل وایي. بل ډیجیټل شکل ده. په ډیجیټل شکل اخیستل خرڅول په دې معنی چې زه دې ته اړتیا نه لرم چې لاړ شم بازار ته، یا دې امریکې ته لاړ شم، امریکې نه دې شی راوړم او دلته دې واخلم. فزیکي آنلاین شکل یا ډیجیټلي شکل دغسې ده چې دې لپاره سایډونه جوړ شوي، غټ ویب سایډونه، هغوی کې غټو کمپنیو خپل سامان ایښی، هلته عکسونه جګ کړي، ریټونه هر څه یې ورسره مکمل ایښي دي. کله چې یو څوک شی اخلي، نو دغه ویب سایټ ته لاړ شي او هلته خپل د خوښې شی سرچ کړي. فرضاً زه ځم امازون ویب سایټ کې، زما کمپیوټر پکار دی، زه ځم هلته امازون کې ویب سایټ کې، هلته داخلیږم، کمپیوټر سرچ کوم، نو ماته به د ډېر سلهاو کمپنیو کمپیوټرونه مخې ته راوړي. زه دا کمپیوټرونه اوس څنګه واخلم؟ کله چې دا کمپیوټرونه ټول زه وګورم، نو دې څخه یو زه خوښوم. فرضاً یو ما خوښ کړ، $100 قیمت لري. نو دا چې ما خوښ کړ، د دې اړوند مشخصات ما وکته، ریټ یې ما وکته، سایز یې ما وکته، نو دا اوس زه داسې نه کوم چې دې پسې زه امریکا ته لاړ شم یا چاینا ته ورپسې لاړ شم. نه، ډېر په اسانه شکل کولی شم بغیر د دې نه چې زه پیسې چاته ورکړم، دغه شی خپل کور ته راوغواړم. څنګه؟ که تاسو بانکونو کې اکاونټونه لرئ یا څوک بانک کې کارډ لري، نو ډېر په اسانه شکل د دې بانک کارډ ورته ښیي، اکاونټ نمبر او پاسورډ یې ورته ښیي، او هغه شی د امازون ویب سایټ نه موږ ته اډر کیږي، او دا شی زموږ په نوم کیږي. یعنی څه پوه شوئ؟ مطلب زموږ دا شو چې امازون نړیوال بازار دی، هلته غټو کمپنیو خپل سامانونه دې لپاره ایښي چې خلک راشي، دا واخلي او دا خرڅ شي. او دې کې پیسې څنګه ګټل کیږي؟ محترمو دوستانو، یو خو دغه ده چې کمپنۍ پکې خپل شی لانچ کړي، بازار ته وړاندې کړي، هغې خپل شی نه خرڅ کړي، خو موږ او تاسو به پکې څنګه پیسې ګټو؟ نو د دې لپاره ډېر اسانې طریقې دي محترمو دوستانو. په همدغه زموږ د نننۍ ویډیو اصلي موضوع او مین پوینټ چې دی همدغه دی چې څنګه ترېنه پیسې ګټل کیږي.
محترمو دوستانو، له امازون څخه موږ کولی شو چې له ډېرو لارو پیسې وګټو. چې یو څو به یې درته زه ډېر په اسانه شکل باندې واضح کړم. انشاءالله که په راتلونکو کې ستاسو تقاضا وه نو د دې سیریز نورې ویډیوګانې به هم درته نشر شي. لومړنۍ طریقه چې د امازون څخه پکې پیسې ګټل کېږي هغه افیلیټ مارکیټینګ دی. تاسو به اوس وایئ چې د افیلیټ مارکیټینګ څه شی دی؟ ډېر اسانه طریقه باندې راته وایم او ډېر اسانه چل دی. افیلیټ مارکیټینګ داسې دی چې هره کمپنۍ په امازون کې خپل شی بازار ته وړاندې کوي. تاسو به څه کوئ؟ دغه کمپنۍ یو لینک درکړی، دا لینک تاسو راواخلئ او نشر یې کړئ. چې ستاسو د لینک څخه هر سړی داخل شو نو ستاسو ټاکلي فیصدي پکې تاسو ته درکول کېږي. څومره اسانه! دې ته اړتیا نشته چې ته سرمایه ولګې، دې ته اړتیا نشته چې ته پکې یو شرکت نه شی واخلې په بل چا یې خرڅ کړي، دا نشته. فرضاً اپل کمپنۍ خپل آیفون بازار ته وړاندې کړی په امازون کې. زه ځم د اپل کمپنۍ د امازون نه خلاصوم، د افیلیټ مارکیټینګ برخې ته ورځم، دا لینک راخلم، زه دا لینک نشروم چې هر څوک راغلی دې لینک ته شی واخیست، یو یې واخیست، دوه یې واخیست، سل یې واخیست، زر یې واخیست، زر شیونه واخیست، فرضاً یا لس یې واخیست. نو دا لس شیونه چې خرڅ شو، امازون شرکت ماته په دې هر شي کې خپله ټاکلې فیصدي راکوي. فرضاً په یو شي کې ماته 3% ګټه راکوي، 3% عمومي خبره ده. نو یو آیفون خرڅ شو فرضاً په $300، دا وړ آیفونونه به وښیو، $300 کې چې زما 3% ته واوړي نو دې کې زما $9 شو. لس شیونه چې خرڅ شو $90. ما څه کار وکړو؟ فقط لینک پرې راواخیست، هلته مې نشر کړ، د دې لینک نه خلک راغله، د ویب سایټ ته داخل شو، د آیفون یې واخیست، نو په دې سره زما پیسې وګټل شوې. دا خو ما مثال درکړو. ډېرې غټې یو آیفون چې نن سبا دی تقریبا $1400 تر $2000 پورې دی. یوازې آیفون نه دی، د دنیا څه چې په ژوند کې لګېږي هغه ټول په امازون کې شته. او د شي پکې موټرې خرڅې کوي، د موټرو لینکونه نشر کوي. کولی شئ چې په دې موبایلونو ته پکې مارکیټ وکړئ، افیلیټ مارکیټینګ وکړئ. یو ښه موبایل وګورئ چې کوم ښه بازار لري، فقط لاړ شه امازون کې اکاونټ جوړ کړه. چې اکاونټ یې جوړ کړو، د افیلیټ مارکیټینګ برخې ته لاړ شه. انشاءالله دا ټول به موږ تاسو ته ښیو. چې د افیلیټ مارکیټینګ برخې ته لاړې نو څه وکړه؟ لاړ شه هغه لینک کاپي کړه. فرضاً زه اوس د یو شي افیلیټ مارکیټینګ یا بازار موندنه ورته کوم. څه شی؟ زه اوس د یو موبایل غواړم چې د دې موبایل لینک نشر کړم او دې ته افیلیټ مارکیټینګ وکړم. نو زه هېڅ نه کوم، فقط دا لینک راخلم، دا نشروم. هر څوک چې لینک نه داخل شو ماته پکې 3%، 4%، 5% ګټه راکوي. څنګه دا موبایل $300 خرڅ شو، ماته پکې 5%، یعنې په سلو کې $15 زما په یو موبایل کې شو. نه ما اخیستی، نه ما جوړ کړی، نه ما بل څه کړي، فقط لینک مې نشر کړی. دا یوه برخه ده. په دې هیله چې ستاسو مغز پرې خلاص کړي. بیا سخت نه سخت دی، خو هېڅ مفهوم نه دی، یعنې ډېر اسانه دی. زه په ډېر اسانه شکل تاسو ته توضیح کړم. دا خو افیلیټ مارکیټ. دویمه طریقه څه ده؟ دویمه طریقه چې دا ده دی هغه هم ډېر اسانه ده. هول سیل دې ته ویل کېږي. هول سیل. هول سیل څه مطلب؟ وارخطا کېږئ، ما زه راته وایم. هول سیل مطلب د یو شي، د یو شرکت شي په بل چا خرڅول. څنګه خرڅول؟ ډېر دنیا کې ډېر ویب سایټونه دي چې د هغې له جملې څخه علي بابا شرکت دی. علي بابا شرکت خپل شیونه ډېر ارزانه خرڅوي. که تاسو علي بابا شرکت هم د امازون په شګه امازون غوندې یو غټ ویب سایټ دی چې آنلاین شکل باندې اخیستل او خرڅول کوي. علي بابا یو شی خرڅ کړي، مثلا علي بابا دغه مایک چې زما لاس کې دی دا په فرضاً $1 باندې خرڅوي. یعنې علي بابا ډېر ارزانه مارکیټ دی که نه، چینی دی. دا یو ما ډالر باندې چې ما دا واخیست، زه څه کوم؟ ځم امازون ته، همدغه شی چې ما، یعنې دغه مایک چې ما واخیست همدا زه هلته پبلیش کوم او هلته یې ریټ فرضاً ږدم $2.5. نو هلته مې واخیست په یو، دلته یې خرڅوم په $2.5. همدقې ته هول سیل وایي. هېڅ خبره دې کې نشته. دا چې څنګه کېږي دغه ډېره اسانه طریقې دي. که تاسو غوښتو انشاءالله راتلونکي کې به په همدې اړه ډېرې ویډیوګانې نشر شي. نو د هول سیل مطلب څه شو؟ د یو شرکت
یا د یو کمپنۍ شیر اخیستل او هغه مغازون کې پبلش کول او بیا دا خرڅول، همدغه هول سیل دی. دا به څنګه خرڅو؟ ډېره اسانه طریقه ده. فرضاً اوس لاړم زه علي بابا شرکت کې مې دغه واخیست، آنلاین یو موبایل مې واخیست. موبایل قیمت یې $50 دغه زه ځم امازون کې پبلش کوم، دې ته قیمت ږدم $80. بس دغه. او دا چې څنګه کېږي دې ته رنګ مه وهئ، دا ډېره اسانه طریقې دي. یعنې اوس 2023 کال دی، د هر څه طریقې شته. اوس د دې وختونه نشته چې تاسو لاړ شئ کورسونه ووایي او کورسونه واخلئ. هر څه په نېټ کې شته. یعنې دغه کوم معلومات چې زه نشروم، د امازون د یو زده کړې کورس 100 200 نهایت $500,000 پورې دا یو کورس دی. کولی شئ چې تاسو سرچ کئ. دا یو کورس د امازون په $100 دی، خو دا معلومات موږ تاسو ته په دې خاطر درکوو چې ستاسو پې دا مغزه خلاص شي، او که بیا م وغوښتو انشاءالله نور راتلونکي د دې په اړه معلومات به م تاسو ته درکوو. نو زموږ د نننۍ ویډیو مطلب څه شو؟ امازون یو نړیوال ویب سایټ دی چې په دې کې اخیستل خرڅول کیږي. خلک دې کې څنګه پیسې ګټي؟ پیسې د مختلفو لارو نه ګټي. کولی شي د افیلیټ مارکیټینګ نه وګټي، یا د لینک نشرولو نه. کولی شي چې په هغه کې خپل شی نه خرڅ کړي، یا د نورو شرکتونو مالونه خرڅ کړي. نو زموږ نننۍ بحث نچوړ همدومره و. انشاءالله نورې ویډیوګانې به هم موږ تاسو ته په دې اړه او نور ټکنیکل موضوعات چې کوم دي چې آنلاین نړۍ سره تعلق ساتي، هغه موږ تاسو ته وړاندې کوو په قرار. نو تاسو نه کومه غوښتنه کوو، غوښتنه همدا ده چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو خوښه کړئ، او کومه غوښتنه لرئ په کومنټ کې شریک کړئ. او که دې ترڅنګ ویډیو خوند درکړی وي نو لینک راواخلئ، ملګرو سره یې شیر کړئ، ملګري ورته راوبلئ، او دغه موږ تاسو سره ډېره مهرباني. نو زموږ ویډیو همدومره وه، په دې هیله چې هغه زموږ چې کوم هدف و هغه تاسو ترلاسه کړی وي، او د امازون اړوند تاسو څه ناڅه معلومات ترلاسه کړي وي، او آینده کې ترې نه تاسو ګټه واخلئ. تر بیا د خدای په امان.